بسم الله الرحمن الرحیم. نن درس شروع کوو د خیر سره. د کوم ځای نه د فایل کې یو آپشن پاتې دی، هغه به وکړو. صحیح ده. فایل ته راځو. فایل کې خو نور خلاص و، هر څه خو ایکسپورټ هر څه شوي که نه، صرف کلوز هم شوی. اکاونټ کې خو چې دی خپل اکاونټ نه خو معلومیږي د اکاونټ لفظ نه شي. مثال خبره د څه شي د یوزر اکاونټ هم هر څه اکاونټ هم دغه شان د مس افس خپل هم یو اکاونټ دی. ځکه اکاونټ دی چې دا اوس کوم افس موږ چې استعمالو غیر قانوني دی، یعنی مطلب موږ ته د کمپنۍ لخوا اجازه نه درکړل شوې، خو بیا هم موږ یې استعمالوو ځکه چې افغانان یو که نه. او دلته چې دی دلته وایي پروډکټ اکټیویشن فیلډ، مطلب ځکه دا خط کې موږ ته چې دی دا اکټیویټ شوی نه دی دا افس هم. افلم چې موږ سره افس تیم دی. افس تیم مطلب دا دی موږ سره په دې افس تیم کې تیم چې تل کېږي تیمز که نه، تیم دا تل کېږي. مثال خبره بای ډیفالت د کوم یا د پروګرام یا د مثال د اپلیکیشن یا د سیسټم خپل فزیکلی اپیرنس د ښایي، یعنی څنګه باید ښکاره شي. دا اوس کوم تیمز کې دی موږ سره؟ دا موږ سره په وایټ کې دی. څه شي کې دی؟ وایټ کې دی، سپین کې دی. که زه ودرېږم چې د دې لایټ ګرې غواړم، څه شی غواړم؟ لایټ ګرې. خیال دی لږ یې خړ غوندې کړو که نه. که ودرېږم چې زما د اکاونټ کې زه په بیا ځم لایټ ګرې نه ډارک ګرې، خیال دی دا ډارک ګرې شو. دلته تاسو ته معلومات کېږي چې خپله کولی شئ د خپل ایم ایس افس هغه څه وکړئ، تیمز یا د هغې رنګ او هغې د تبدیل کړئ یا مطلب بدل کړئ. سمه ده. که چېرې تاسو سره خپله انلاین د ایم ایس افس اکاونټ سره وي نو ساین ان ووهه، ساین کېږي به سره. خو چې الرډي که چېرې تاسو سره د هغې اکاونټ وي او تا جوړ کړی وي، ته هغې سره رجسټر وي، نو بل هغه ته کولی شي. صحیح ده که نه. بل اکټیویشن ریکوایر دا وایي چې دا باید اکټیویټ شي، ځکه دا موږ ته سور میسج راکوي. ښه ده که نه. دیس پروډکټ کنټینز مطلب دا شیان به کېږي وایي دې کې ګوره دا ټول د ایم ایس افس مربوط دی. چینج پروډکټ کی while the product is unlicensed connect to your corporate network or contact your system administrator for further assistance. دا خپل ایم ایس افس یا ایم ایس ورلډ چې دی unlicensed دی. unlicensed مطلب دا دی چې دا موږ سره رجسټر شوی نه دی. صحیح ده که نه. او بل اباوټ ورلډ مطلب دا دی چې دا ایم ایس ورلډ کې د دې په اړه دا معلومات درکړي چې دا څه شی دی. اوس وګوره مایکروسافټ ورلډ 2014 دی وایي دا ورژن دی. صحیح شوه. پارټ آف مایکروسافټ افس پروفیشنل پلس 2013 د دې د خپل افس ایم ایس ورلډ کله چې غواړئ یو سیسټم کې یو اداره کې که نه، او تا ته هغه ښکاري چې دا د کوم 2016 افس دی که نه، نو کولی شي دلته د اباوټ مایکروسافټ ورلډ یا د اباوټ ورلډ دې نه تاسو ګټه واخلئ، تاسو ته معلوم شي دا چې د کوم ورژن دی، د کوم ځای دی که نه، دلته معلومات اخیستی. سمه ده که نه. بل چې دی موږ سره دا دې په اړه خو پوهېږي که نه، دا خو اباوټ ایم ایس افس درکوي که نه، سیسټم انفو درکوي، مکمل د سیسټم په اړه معلومات درکوي. صحیح ده که نه. نور کوم خاص څیز په دې کې نشته. صحیح ده. دې کې اوس هغه نشته مسله که نه، پوهېږي په دې باندې انشاءالله که نه. دغه مینو خلاصه شو. بل داسې دی موږ سره آپشنز دی. آپشنز کې دی د آپشن کې موږ سره دغه سیټینګ یا دغه وینډوز راځي، یعنی د ورډ چې کوم سیټینګ د آپشن دی دا ټول تر اینډ تر اخره پورې موږ سره دی. صحیح ده. ورډ آپشن چې دی موږ سره ګوره جنرال او ډسپلی پروفینګ سیوینګ لینګویج د ټولو سیټینګ دی. مطلب ګوره ښه د سیټینګ د ورډ آپشن نه څه مطلب دی، یعنی دې مطلب دا دی که نه چې دا کوم څنګه چې کله چې ته د موبایل سیټینګ کې آپشن لیدلی وي که نه، د ټول موبایل آپشن چې کېږي که نه، موبایل کوم ځای کې سیټینګ ته چې کله ځې هغه سیټینګ ته لاړ شي. سیټینګ کوم ځای ته لاړ شي؟ کوم ځای چې د موبایل ټول اپریټنګ سیسټم یا د موبایل کوم هغه کوم ځای ته کېږي هغه د سیټینګ د دې ځای نه کېږي. صحیح ده که نه. نو موږ د ایم ایس ورلډ آپشن یا د سیټینګ کول دې ځای نه کولی شو. صحیح ده. خو دا بیا ټول په اخر کې وایو، ځکه که اوس درته ووایو دې کې بعضې مینوګانې چې هغه باید تاسو ویل شي، نو بعد هغې تاسو یې پوهېدلی شئ. صحیح ده. دا به اخر کې انشاءالله وایو. صحیح ده. راځو اوس هوم ټیبس ته. دغه ته څه ویل کېږي؟ ټیبس ویل کېږي که نه، یا مینو بار هم ورته ویل کېږي. خو په ټیبس کې دننه موږ سره مینوګانې موږ سره دي. اول د څه شي مینو ده موږ سره؟ کلیپ بورډ دی، فنډ دی، پاراګراف دی، سټایلز دی، ایډیټینګ دی. صحیح ده. اول د کلیپ بورډ نه شروع کوم. صحیح ده. کلیپ بورډ کې موږ سره کټ دی، کاپي دی او فارمیټ پینټر دی. صحیح شو. پیسټ دی. کټ کاپي خو مطلب تاسو ته د دې لغت سره د دې ورډ سره تاسو نن سبا ډېر زیات اشنا یاست. صحیح ده که نه. یعنی مطلب دا دی کله ته یو څه شی چې لیکې علي از ا سټوډنټ. صحیح ده. مطلب
پروا نه کوي که نه چار سړي که هغه ستا خوښه ده علي از ګډ سټوډنټ صحیح ده دا لیکل ما وکړل او دې نه مخکې ګوره دلته زه ان کلیک کوم ګوره ښه دا موږ سره څه شوي ان اکټیو وي مطلب اکټیو نه وي خو چې کله یو څه شی سلیکټ کړم نو بعد له هغې دا څه کېږي اکټیو کېږي ما سره کټ کاپي منځ کې څه فرق دی څوک راته ویلی شي د کټ او کاپي منځ کې فرق دا دی ووایه کاپي نقل اخلي کټ چې دی مکمل انتقال ښه خبره ده دا زړه خوري زمونږ کټ چې دی که نه څه وایي remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else مطلب دا دی دا لیکل زه غواړم دې چې نه زه کټ کړم دلته نه غواړم څه دی که نه اوس یو موضوع ده بر لیکل شوې ده ته بار بار یو ځینې اخلي هغه بل ځای کې اچوې که نه او که کاپي ووایي خو هلته بل هغه ډوپلیکیټ هم پاتې کېږي کټ ووهې نو څه کېږي هغه چې نه کټ کېږي کټ صحیح شوه دلته باید پیسټ شي دا دواړه راځي کافي کار کوي څنګه چل دی کنټرول ایکس کنټرول وي صحیح شو که نه دا ګوره ایکس کنټرول وي شو صحیح شوه دې چې نه کټ شو زه یو بل نوی سفر اخلم دا لیکل د کوم صحیح ده کنټرول ایکس ګوره شارټ کټ کې څه شی ده د کټ څه دی کټ ایکوال ټو کنټرول پلس څه شی ایکس دی ښه د کټ کاپي هغه د شارټ کټ فارم چې دی کنټرول ایکس دی زه کنټرول ایس وهم دې چې کټ شو ګوره کنټرول ایکس مې ووهه که نه یا مثال کنټرول زیډ واپس هم بیرته راځي یا رایټ کلیک کوم کټ وهم خیر سره نشان د کټ هم دا مطلب دی یا زه راځم کنټرول زیډ وهم دې نه کټ کوم صحیح ده کټ یې کومه ده که نه هغه چې کټ شو نو باید کول ته غواړم زه هم دلته راشم ماته پیسټ کړه کنټرول وي څه شي کېږي پیسټ کېږي پیسټ چې دی د پیسټ کنټرول پلس وي پیسټ دپاره ده صحیح شوه او کاپي دپاره څه شی دی کاپي دپاره موږ سره کنټرول پلس سی صحیح ده شارټ کټ فارم دی اوس کاپي څه کوي زه دغه فایل غواړم که نه دلته هم راشي او بل ځای کې هم غواړم مطلب ډوپلیکیټ کټ څه کوي هغه ځینې کټ کوي بل ځای کې ته پیسټ کوي صحیح ده هغه ځینې ختمیږي ریموو کېږي او کټ څه کوي د هغې ځای ته ډوپلیکیټ راوباسي صحیح ده که نه کاپي مې ووهله دلته زه پیسټ کوم صحیح ده پیسټ دا وهم پیسټ کوي صحیح ده پیسټ شو هماغه کاپي موږ سره سیم ټو سیم دلته پیسټ شوه کټ او کاپي مې خو پوه شو انشاءالله که نه کټ او کاپي پیسټ باندې او دغه موږ سره د پیسټ آپشن دی ګوره ښه کنټرول وي شارټ کټ فارم دی صحیح ده بل موږ سره فارمیټ پینټر دی فارمیټ پینټر مطلب دا دی کنټرول شفټ پلس سی کنټرول شفټ پلس وي دا د شارټ کټ فارم دی د څه شي د فارمیټ پینټر دی کنټرول پلس شفټ اف صحیح ده او بل چې دی کنټرول دا کاپي کوي صحیح ده کنټرول پلس شفټ پلس کنټرول وي صحیح ده دا موږ څه شی ده دا د فارمیټ پینټر هغه دی څه د سی راځي ښه د فارمیټ پینټر کار څه شی دی فارمیټ پینټر کار دا دی دا لیکل زه له څه کومه لږ به انځي کوم چې صحیح ده ښکاره شي صحیح ده د لیکل زه لږ ایډیټ کوم مطلب دی زه لږ رنګ ورکوم صحیح ده دا رنګ مې ورکړه او صحیح شوه دا څه که ما لږ رنګ او روغن مې ورکړو مطلب دغه لیکل زه غواړم صحیح ده په دې خو پوه شوې که نه رنډ لیکمه خالي ووایه پوښتنه نه کوم هېڅ خبره منئ زه دغه ځي فارمیټ اخلم څه کومه فارمیټ کومه دغه څنګه فارمیټ چې ما دې ته ورکړی دی دغه لیکلو ته دغه فارمیټ سره لیکلو دی دا ډیزاین چې ده دا زه غواړم دغه خط ته ورکړم دغه چې دی ودې کتو دا څه کار دی
د فارمیټ پینټر کار دا دی دا خو موږ دغه جنه کار وکړو د شارټکټ فارم شارټکټ کی څنګه ده اوس زه دا سره کوم صحیح شوه کنټرول شیفټ پلس سی صحیح شوه دغه اجازه غواړم صرف څه کومه ماته فارمیټ پکار دی کنټرول شیفټ پلس وی دا مثلا څه شی شو فارمیټ پینټر کار شو پوه شو مطلب باندې که نه خوب درځي لږ څه ورانه پوهېږي که نه ما تکړه ماشاءالله ښه بله اوس راځو پیسټ ته پیسټ خو مطلب په میوزیک کې خالي کوي که نه مطلب هلته یو ځای نه بل ځای ته راوړي ښه بله خبره دلته موږ څه شی ده په پیسټ کې ډېر آپشنونه دی کیپ سورس فارمیټینګ دی او مرج فارمیټینګ دی او کیپ ټیکسټ آنلی دی صحیح ده پیس څه شو کیپ سورس فارمیټینګ څه مطلب دا دی کله چې ته یو څیزه کاپي کې دا لیکل دي که نه زه یو پیج خلاصوم یو ویبسایټ خلاصوم مثال ده بینډ واچ یو ویبسایټ مې خلاص کړ صحیح ده نټ نه که نه یو مثال در کوم درته دا ویبسایټ ما خلاص کړ د کیپ سورسینګ مطلب څه شی دی انټرنیټ هم تیز دسته دی دلته پرون ریکارډ هغه کړی صف کړی وه پیج ښه صحیح و خو اوس څه کوې نو ما د برق په بیا لاړ نه شي بیا به څوک ریکارډ کړي ریکارډ کېږي نو ښه دا لیکل دي که نه دا لیکل شوي دي که نه ډېر ښکلي ډیزاین کې صحیح ده زه اوس یم دغه لیکل څه کومه څه کومه سلیکټ وهم څه وهمه دغه سلیکټ کومه دی دا ما څه کړه سلیکټ کړه صحیح ده کنټرول سی مې ووهه کنټرول سی د کاپي ده که نه شارټکټ کی ده زه راځم ورسېج ته ورلډ ته راځم ایم ایس ورلډ ته صحیح ده زه ورته څه وایم پیسټ وهم خو کم یو کیپ سورسینګ فارمیټ هغه کیپ سورس فارمیټ وهم څه شی شو ما سره هغه څنګه چې فارمیټ ورکړل شوی و هماغه شان ته ماته څه کړه پیسټ یې کړه څه یې کړه پیسټ یې کړه صحیح ده که نه مکمل لکه سکرین شاټ غوندې که نه دې ته کیپ سورسینګ فارمیټ ویل کېږي فارمیټ دې خاطر ورته ویل کېږي هغه چې څنګه فارمیټ وایي تا هلته ورکړی دی هغه فارمیټ هم ورسره کاپي دلته پیسټ یې کړه ماته سلیکټ شوی و هلته که نه هوایي نه و راغلی چې سلیکټ نه شي نه راځي صحیح ده که نه نو ما څه ورته څه ویلې چې دا موږ ته څه کړه سلیکټ یې کړه هلته ما دلته بیا کوم آپشن ما ووهه په پیسټ کې په پیسټ کې ما ساده سمپل پیسټ نه ووهه ما کیپ سورسینګ فارمیټ ووهه صحیح شو که نه په دې باندې پوه شو انشاءالله بل دی موږ سره مرج فارمیټینګ مرج فارمیټینګ څه دی خیال دی ګوره دی وختي دا کیپ سورسینګ داسې ښایي او په مرج کې داسې ښودل کېږي ګورې خیال دی هماغه شان مرج فارمیټینګ څه کوي هغه فارمیټ څه ته مرج کوي دا بل سره منځ کې دا ګوره دلته خیال دی دلته ګوره دا اوس فارمیټ ته ګوره په کیپ سورسینګ داسې ښایي او په مرج کې ګوره داسې فارمیټ ښایي صحیح شو که نه بل دی مرچ خو یو ځای والی ته کېږي فارمیټینګ هغه مرچ کوم دی هغه یو ځای کوي سره بد او پس مطلب باندې ورسېدی که نه بل چې دی موږ سره کیپ ټیکسټ آنلی اوس مثال خبره زه راځم بل نوې صفحه اخلم مثال ما نوې صفحه اخلم دا چې ریکارډ هغه کې سټارټ کې څومره سیسټم استا کېږي د دا څه کومه کنټرول سی وهم کاپي علمه صحیح ده دغه هلته پیسټ کومه دې کې زه پیسټ کوم نو زه پیسټ کې دا آپشن وهم څه وهمه کیپ ټیکسټ آنلی وختي دې ولیده دلته خو به دا فارمیټ و که نه دې ځای کې صحیح ده دا فارمیټ و خو دلته موږ د څه کړه فارمیټ یې وانخیسته صرف ټیکسټ موږ ته راواخیسته دا د څه کار دی د کیپ ټیکسټ آنلی آپشن کار دی پیسټ کې دې چې پوه شئ انشاءالله مشکل خو نشته که نه په دې ډول پوه شوئ
کیپ سورس فارمیټینګ او مارچ فارمیټینګ او ها اوس راځو پیسټ سپیشل کې ډېرې خبرې دي کنټرول آل پلس کنټرول پلس وی دا د سپیشل هغه دی که ډایرکټ کنټرول پلس وی ووهې ډایرکټ ساده سمپل پیسټ کوي درته خو که چېرته آلټ کنټرول پلس وی ووهې نو بیا څه کېږي پیسټ سپیشل تا ته یو مینو خلاصېږي دلته ګوره ښه څه مې کړه پیسټ سپیشل مې ووهه صحیح ده که نه ښه پیسټ سپیشل چې مې ووهه په پیسټ سپیشل کې ما سره د پیسټ سپیشل یعنې پیسټ اول پیسټ کوي سپیشل خو خاص یو شی ثبتوي یو شی پیسټ کوي سره خاص یې ثبت کوي یو خاص سمپل پیسټ کول دی مطلب ساده پیسټ کوي دا یو کاپي که بل ځای پیسټ کا ساده کاپي دی خو پیسټ سپیشل دی اوس تاسو کلاس چې دی مثال سپیشل کلاس دی که نه هر وخت غواړئ چینج کړئ ټایم غواړئ چینج کړئ کوم وخت یې غواړئ که نه څنګه دا دې ته سپیشل ویل کېږي یو خاص عام که نه نو داسې چل دی چې دغه ته څه ویل کېږي پیسټ سپیشل کار دغه ویل کېږي چې یو شی پیسټ کې په خاص انداز باندې هر وخت کې ګورئ دا ډېر غار دی نو که چېرته مطلب تاسو په مکس هغه کې وایي که نه مکس سیف کې وایي نو والله کوم ټیم چینج کړی ته وایي چې د ټولو کسانو رضا نه وایي مطلب په هغه نه وایي فیسیلیټي نه وایي دا نه وایي هغه نه وایي دوه قسم باندې خو هغه ساده دی نو پوه شو که نه د سپیشل کار دا دی ساده سپیشل د ساده پیسټ او په پیسټ سپیشل کې پوه شو انشاءالله مشکل خو به نه انشاءالله ښه صحیح افرین اوس پورې موږ په پیسټ سپیشل کې موږ سره څو آپشن دي ته څه شي کې غواړې لکه څنګه چې ما مخکې مثال درکړی خو تاسو ته یاد وي هغه د خو یاد خو ماته ښکار نه وي داسې چل شوی یو ورځ مثال ده اوس خامخا ریکارډ دی نو داسې چل شوی چې یو ورځ نو اکسل کې د هغه د ترکیې مشر و ترکیې نه راغلی سټډي هلته کړی و مشر یې نه و خو د یو این مشره وه سوري نو هغې چې دی غوښتل چې یو فایل ولیږي او خپل خارج ته لګونه په انچارج ته لګو نو ما ته ویل چې استاد داسې کار وکړه چې زه دا لیکل چې دی مثال ده اوس دا یو څو دانې فایل سره دی څه شی دی ما سره مس ورډ هم دی ایکسل هم دی څو مختلف ما سره فارمیټ کې ما سره فایلونه دي اوس زه نشم کولی خیال دی کله چې ایمیل لګي که نه هغه هم اټچ کې بل هم اټچ کې څو جنجال جوړېږي هغه کس ته چې ځي هغه هم تشویش کړي دا څه شی لیکلی دي خو که چېرې تا سره که ته لږ عقل نه کار واخلې مثال خبره کوم که نه که تا د تجربه وي ته پوهېږي که نه نو ته باید د یو صفحه کې پیج لیکلو کې صرف ورته ولیکې یو لینک ورکړي چې مثال خو دغه شي کلیک کړه تا سره هغه بل فایل خلاصېږي څه کېږي هغه فایل تا سره خلاصېږي نو دا کار د څه شي دی دا کار د موږ سره د پیسټ سپیشل دی بیا هغه کار ورته ما وکړو مال ته څنګه غواړې زه سوال مې پوه شوی نو وایي دغه شانتې بل هغې راته وښود هماغه شانتې مې ورته وکتل جوړ مې کړو ورته څه ډېر اوږده خیال د ریکارډ شروع دی نو د پیسټ سپیشل کار څه شی کار دی موږ سره دلته موږ سره مختلف کارونه صحیح ده نو دلته موږ پیسټ سپیشل کې یا ډېر تخنیکونه دي یا ډېر ټیکنیکل دي موږ سره چې ډېر ایکسپیرینس دلته اخیستی شو موږ ترې نه نو پیسټ سپیشل دا خاص کار ده پوه شو مطلب باندې قسم یې درته درته وکړه چې مطلب دا ډېر امپورټنټ څیز دی ډېر مهمه څیز دی پکې موږ سره ښه اول لازو مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ دی څه شی دی مایکروسافټ اوس دغه لیکل کې دغه لیکل تا دې جن کاپي کړل که نه دا لیکل تا واخیستل صحیح شوه کنټرول سی دی ووهه یا دلته راغلی کاپي دی ووهه او راغلی پیسټ سپیشل ته صحیح شوه پیسټ سپیشل کې ورته وایي صرف مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ انتخابوې نو دلته اول ځای خو ورته وښیه چې کوم ځای کې پیسټ کړې او پس خپل ځای کې پیسټ کړې که نه زه راځم زه دلته غواړم څه کومه دلته غواړم پیسټ کومه صحیح ده شارټکټ کې دی کنټرول پلس آل پلس وی د سپیشل شارټکټ فارم دی صحیح شوه زه ورته مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ هغه کړه پیسټ یې کړه ګوره ښه سمپل هغه شاته مې سره سمپل پیسټ یې کړل دلته سمپل پیسټ و دې کې بله خبر پاینټ پکې شته خو هغه داخله کې صحیح ده بیا تاسو پوښتنه کوم پکې چې پرکټس کوئ که نه کوئ ښه بل لازم پیسټ سپیشل کې څه شی د موږ سره فارمیټډ دی څه شی دی فارمیټډ ټیکسټ دی یعنې RTF رچ ټیکسټ فایل ده که نه د دې مطلب څه شی دی اوس دغه لیکل وختي چې ما درته وویلې که نه د کیپ سورسینګ او مطلب ټیکسټ آنلی دی که نه مارج فارمیټینګ دی که نه مطلب تر هغه شان خو دلته لږ رنګینه کړی غوندې دی زه دغه څه کومه کنټرول سی وهم کنټرول سی وهم یا کنټرول سی وهم یا کاپي وهم بیا راځم دلته ورته وایم چې څه که کنټرول آلټ شفټ پلس څه شی پلس وی د پیسټ سپیشل هغه موږ سره شارټکټ فارم دی صحیح ده زه ورته وایم چې فارمیټډ ټیکسټ کې څه که فارمیټډ ټیکسټ اوکې که
نو هغه کوم فارمیټ چې دلته ورکړی دی هماغه شان دلته پیسټ کړه. تاسو پوهېږئ دومره مهم څیز دی که نه، دومره مهم څیز دی. کله چې یو اداره کې کار کوي بیا ته دلته اندازه لګېږي. یو ورځ په اداره کې یو هغه وغوښتلم که ملکان ورته ویلي چې زه خو درم دا پوهېږي وایي. نو زه ادارې ته وغوښتلم څو استادان ناست دي، یو استاد پکې ویل چې موږ معافي کړی خو که چې موږ خو وکړه که هغه شانتې تا ونه کړه که نه وایي بیا دې سم خیر نشته. نو مطلب ګپ یې سره لګوو که نه. نو بیا ما چې کله هغه کړو وایي دغه لیکلي هغه کړي اوس لیکلي په اکسل کې کړي دا غواړي سیم ټو سیم فارمیټ عملته ورته واپس راولي، هم فارمیټ ورسره وي هم هماغه څنګه سیم ټو سیم شکل پکې وي. نو ما هلته د پیسپیشن نه کار واخیسته. نو بیا پکې پړقې وهل شوې وې ډېرې. او چې مې اوس کا مدیره صرف او صرف معمولي سکل باندې دا ډېر مهمه دی ځکه ته نو څه شی شو فارمیټ فلټر شو. دا د کنټرول الټ پلس وی موږ سره د فارمیټډ ټیکسټ ګډه شو. صحیح شوه چې څنګه فارمیټ موږ کاپي کړو هماغه شان د سیم ټو سیم موږ کاپي واخیسته. فارمیټ پرنټینګ نشو کولی. فارمیټ پرنټینګ نشو کولی کنه. فارمیټ پرنټینګ کې صرف فارمیټ راځي ټیکسټ نه راځي. فارمیټډ ټیکسټ ګوره ښه ګوره دا لیکل زه کوم که نه دې ته زه سټیل وکړم ګوره ښه دا ما زه سټیل وکړم. صحیح ده دا لیکل ما کړو ما څه فارمیټ ورکړم مثال خبره که نه. دغه لیکل زه غواړم هم یې لیکل کاپي شي هم یې فارمیټ کاپي شي هم سټایل هم فنټ چې څه هلته مې ورته ویلي هماغه شانتې څه کومه دغه لیکل زه کومه دې خوا ته ګورئ ښه کنټرول سی وهم. صحیح شوه. دلته زه راځم کنټرول الټ پلس وي سپیشل ته راځم فارمیټ ته راځم. نو فارمیټ ټیکسټ ورته ووهه. صحیح ده سیم ټو سیم ماته کاپي شو فارمیټ ټیکسټ فارمیټډ ټیکسټ و که نه د کنټرول د وی که موږ ته هغه څنګه ډیزاین یا سټایل موږ ورکړی او هماغه شانتې موږ ته پیسټ کړو. کولی شو خو دلته اپشن ځکه ورکړی دی که نه چې مطلب فارمیټ ټیکسټ هغه دی. او زه دا ته کړی یم چې کله تاسو دا خو موږ صرف لیکل کړي دي. اوس که چېرته مخکې موږ درس پکې مخکې نور ووایو دې کې نور ډېرې خبرې دي بیا چې هغه سمپل نه شي کولی درته بیا به دلته درته کار اخلي کار پر دې کار نه کوي درته بیا دې نه ګډه اخیستی شو موږ. صحیح ده که نه. نو پوه شئ مطلب باندې کنټرول الټ وي څه شی کومه دا فارمیټ باندې پوه شوئ. اوس ان فارمیټ ته راځو. ان فارمیټ څه کار دی زه ورته یم دغه لیکل څه کومه کنټرول سی کاپي کومه او په دغلته پیسټ کوم کنټرول الټ وي وهمه پیسټ پیسل ته ماته راشي د ان فارمیټ ټیکسټ اوکې که. نو ته چې اوس مثال خبر تا چې ورته سوال وکړه نه بلاله دا زه کنټرول سی وهم. صحیح شوه. دلته راځم کنټرول وي کومه نو ماته خو هماغه شانتې سیم ټو سیم هماغه شانتې ماته کاپي که نه شو فارمیټ هم سره کاپي کړو او ډیزاین چې کوم ورکړی هغه هم کاپي شو. نو ګډه څه شی شوه د پیسټ پیسټ ګډه دلته ده تا ورته ویلې چې ماته څه کړه ان فارمیټډ ټیکسټ ماته راوله. نو پوه شو که نه کنټرول الټ وي والله و ټول په کار راځي. ښه بل موږ سره دی په دې ان فارمیټډ فارمیټ خو باندې پوه شي انشاءالله که نه ستا خو منئ. ښه پکچر انهینسډ میټا فایل دی که نه. پکچر یعنې دا لیکل د پکچر یا د آبجیکټ په شکل کې موږ ته څه کا پیسټ کا. اوس زه دغه لیکلو کاپي علم ښه دغه علمه کنټرول سی وهم زه راځم یو دلته راځم دې ته صحیح شوه. دلته راځم کنټرول الټ پلس وي وهم او بیا پکچر ورته یم ګوره لیکل یې ماته کاپي کړو خو په کوم شکل کې په د پکچر په شکل کې د تصویر په شکل کې ماته عکس په شکل یا د انځور په شکل کې موږ ته څه شی شو موږ ته پیسټ شو. ګوره ښه ته دې ته ایډیټ کولی شې نه څنګه که د پاسه ځي ګوره ښه د هغه ته وګوره چوکاټ ته دی دا تصویر شو تا سره شو ګوره بره وګوره پکچر ټول سره واش شو ځکه چې تا لیکل تا په هغه کې کړي دي. اوس داسې ډیزاین ورکوه نو دلته ګوره لیکل د کوم ځای نه کوم ځای ته لاړل دا یې دې ګډه شوه. لیکلو ته څه شی شو اټومیټیکلی بای ډیفالټ ضرورت نشته چې اول ډیزاین جوړ کړې ورته بیا لیکل کې منځ کې پکې واچوي. وګوره ښه ښکلې لیکل دې راواخله دلته پیسټ چې کله پیسټ کړې نو پکچر وایز پیسټ کا چې تا ته څه کېږي ګوره لیکل د پکچر وایز کې ټیسټ ډایرکټ ډیزاین ورکولی شي. دلته بره پکچر ټول ځای سره واځېږي بیا مخکې راځي د خیر سره هلته بیا پکچر څنګه اډیټ کېږي. صحیح ده مخکې وایو پوه شو مطلب باندې که نه دا څه ګوره د دې منځ کې څونه فرق شو ډېر ښکلو ډیزاین هم ورکړه ګورې دا ګوره وختي خو اوس ښکاري ښایسته ښکاري اوس ښه ښکاري که نه. دا د کمال د څه شی دی د پیسټ سپیشل کمال دی ښه. بل څه شی موږ سره ایچ ټي ایم ایل فارمیټ دی لیکل چې دی موږ سره ګوره ښه سیم ټو سیم دا لیکل زه کوم دغه زه کومه کنټرول سی وهم صحیح شوه آل کنټرول وي
HTML hypertext format یا مطلب کوم HTML څخه بلد شوی یاست ان شاء الله اوس کنه بلد دی کنه hypertext markup language دی مطلب څه کوم شی چې موږ د ویب پیج لپاره استعمالو هغه کې لیکل تاسو وګورئ ساده سمپل لیکل وي نه کوم فارمیټ وي نه کوم رومن عدد دلته دا زه ته هم اوکې کا سیم ټو سیم مخه شو کنټرول الټ وی HTML فارمیټډ دی ډایرکټ دغه راتلی شي HTML فارمیټ دی د HTML کوته چینج وسره شي کنه مطلب دا لیکل ته واخله الته په نوٹ پیډ کې واچو اندیش کې راځي ته زه وګورم چې راځي کنه راځي ته زه وګورم خیر نه راځي که هغه فارمیټ بدل دی دلته هغه سپورټ کولای نشي خواص ویم کنه کنټرول الټ الته وی هغه نشته دی آپشن هم نشته دی کنټرول وی وګورئ لیکل بیا ساده راځي نو دا د HTML د HTML شی حاصل دا دی د ویب براوزر دی موږ سره براوزر دی کنه هغه ګور ارت سپورټ کولای شي خیال دی کنه ویب براوزر سپورټ کولای شي د خاطر موږ سره HTML آپشن انتخاب شوی دی دا موږ دغه ویب براوزر دی دغه ته HTML کیږي هغه د ویب پیج لپاره کنټرول الټ وی بل څه شي کنټرول پلس الټ وی موږ سره انفارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ دا لیکل تا کړی دی ګورخه او وخت چې کوم خبره کړو کنه بلا کنټرول سی مې واخسته کنه دلته لازم ګوره کنټرول الټ پلس وی وهم انفارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ وهم ګورخه لیکل پیس کړم دا هغه تخکاری چې نه ښکاره شو دا کنه خیر اوس بل لیکل مو ریپلی کوم دا خیر ګورخه دا څه شو فارمیټ مو وکړو فارمیټ شو کنه شو فارمیټ نه بس صرف لیکل زه فارمیټ وکوم به تاسو وګورئ خیر دی کنټرول سی صحیح شو دلته زه کنټرول پلس الټ وی دغه اپشن انفارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ وهم ودې ګټه ان انفارم فارمیټډ ټیکسټ مطلب یونیکوډ دی یعنی څنګه سمپل لیکل ایس وانه خستل لکه څنګه چې ټیکسټ انلی اپشن مونږ وختي ویلې هغه شان د کار یو صحیح ده کنه کنټرول الټ پلس وی کې بل اپشن پاتې دی کومه پاتې بای ګورخه مهم پارټس دی په دې کې په سپیشل کې ډېر زیات استعمالي یا ما چې کوم کار وته کړو هغه دلته شوی تخنیک چې ما جنګولو کنه هغه دلته ما جنګولو اوس ګوره دا لیکل دی کنه دا لیکل دی صحیح شو دا لیکل دی کنټرول سی صحیح شو دا لیکل زه کوم کنټرول سی و مې وه دا ما پیس کړل زه بل پیج ته رالم نیو پیج ته رالم کنه دلته کنټرول الټ وی اپشن وهم ځکه چې ورډ د موږ خلاصيږي دلته ورته یم هغه لیکل چې دی یا لیکل ماته په ټیکسټ فارم کې ریټن فارم کې ماته دلته مې پیسټ کوه ماته از آیکن صف کړه چې زه آیکن وه ماته بل خلاصي اوس ګوره ورته دلته دا اپشن ما ولنه ووهې مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ ابجیکټ ووهې از ابجیکټ ډسپلی از آیکن اوس ګوره اوکې کا او دا څه شی شو دغه دنه لیکل دی ګوره ډبل کلیک کا تاسو را خپل خلاصيږي نو ګټه څه شي غفال به خو سره لګم دلته از ګوره دلته پاس لیکل دلته پاس لیکلو کا او د پاس لیکل چې ولګی چې click here to open a report of the monthly یو کس خو په خط چې کچا دی حد خلا خو بوخي مطلب تعلیم یافته وي چې خو به تعلیم وي هغه په دې پیږي چې دا لیکل شي کوم شوی دي او دغه مطلب د خامخا په دې آیکن چې سسته د خامخا شته دي نو څومره اسانتیا شو سره لیکل هم سیفټي ډاډه عمل بل څه کتل نشي صحیح ده کنه نو لینک غوډه تاسو ورو پن کا تاسو فالو پن کیږي نو دا کار ما نه غوښته د مرته وکړو نو څو پینځه شپږ پاره ما د څه وکړل نو ډېر خوشاله شو او په هغه کې راته په انعام کې راته انرژي راکړه انرژي لکه باشو خانه پوه شوي مطلب مې ترنه هدف مې ته پوه شوي چې ډسپلی از آیکن خو اکسل لکه اسکال دی څه شی دی اکسل دی ګوره ښه دا ښه سوال دی او ځکه چې کېدای شي ما درته نه وي ویله دوی پوه شوي نه وي بل چا سوال وی دا لیکل دی صحیح شوه ډایرکټ ظالمه ډاونلوډ یې کېږي که نه لږ
دغه لیکل څه شی شو ما زه غواړم دا فارمیټ څه کړم دا کنټرول سی صحیح شوه او ورډ ته راشم ما هم ټچ کړی نه دی کېدای شي کنټرول الټ کړی مې و که نه کنټرول پلس الټ وي وهه هلته راشه ډاکومنټ ووهه ورکشیټ آبجیکټ یې ورکشیټ دی ښه وختي څه ویلې وختي مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ هغه دی که نه اوس ورکشیټ هغه دی اوس ګوره ډسپلې دا ایکن یې ووهه دا ګوره غټولی هم شي ورګوټولی هم شي څه شي باندې که نه تاسو اکسل واځي ګوره ښه نو ګوره ښه دا لیکل زه ما اکسل اوپن کلوز کړه که نه چې دا دلته هغه ذهن کې سره نه شي که نه زه ګورې ډایرکټ ما سره اکسل هغه فایل کولاوئ او سره اکسل هم کولاوئ پوه شو که نه مطلب باندې هغه زړه کې چې کوم خشخش وه ورک شو که نه انشاءالله ښه بالکل هغه شو نو اوس بل څه شی شو موږ سره کنټرول آل پلس وي موږ سره د پیسټ وای بل آپشن موږ سره هغه شوی دی کنټرول ان وهم صحیح شو یا بل آپشن پکې پاتې دی چې هغه وکړو د خیر سره ګوره ښه زه مثال دغه لغات چې دی یا دلته زه لیکمه دلته یو خبره د ډاکومنټس کې لیکلو کې ما څه شی یو ګوګل لغت راغی څه شی راغی ګوګل څه راغی ګوګل راغی ګوګل صحیح ده دغه لیکل د دې ګوګل ټکي څه دا څه کومه کاپي کومه صحیح شوه لاندې راځم کنټرول الټ پلس وي ورته وایم ورته مې پیسټ کړه پیسټ از لینک څه کړه پیسټ لینک هغه کس سره بره لینک ورکړه اوس ګوره دا لیکل چې تا کې لیکل ته به ودرېږي ښه کنټرول دلته ډاکومنټ ونه ووهه که نه ودې که ته از لینک و دی هغه ورډ سره ما پیسټ کړه دلته ته زه راځم ګوره ښه دلته زه دا ګوګل هغه کوم دغه لیکل زه کوم یو بل نیو پیج ته راځم دلته کنټرول الټ وي هم کار کوي که نه کوي صبر ښه دلته راځم صحیح شوه پیسټ و لینک وهم دا آپشن باید بله سره انتخاب کړي صحیح ده اوکې که اوس ګوره ښه دا د هغې نښه نه دی ګوره دې کې کمال څه شی دی دا خو څه اوس دلته ته اوس په زرم یو کتاب دی په زر پیج کې زرم پیج کې غواړي چې ډایرکټ یو په اولني پیج کې یو خبر رایاده ده ډایرکټ غواړي اولني پیج ته لاړ شي اوس کته بورته څه بودلی شي ډایرکټ مخکې سره دلته یو خوا کې یو لینک ځان سره کېده مختلف لینکونه ځان سره جوړ کړه د هر پیج خپل لیکل کړه ولیکه 1 2 3 مثال د 1 2 3 د اول پیج د دوم داسې که نه ډایرکټ خیال مې کړی کتابونه چې اکثره پر فیسبوک کې شته که نه دې کنټینو کې اکثر څه لینک هلته دې بوځي نو دا دلته په درخور پیسټ لینک صحیح ده که نه یا مثال زه دلته لیکم دلته د کتاب خبره چې ده کنټرول سی وهم ګوره ښه زه انډر وهم صحیح ده دا لیکل دلته پیسټ شوي څه شی شوي دي دلته پیسټ شوي دي بیا ګوګل به سره راوستو ښه نیو پیج راغلی خیر نیو کې به کار وکړو صحیح ده رینټ صحیح ده دا لیکل ما زه کنټرول سی زه راځم او یو لاندې پیج ته راځم چې شپږ ویشتم پیج دی که نه زه تاسو ته د دې ګټه ښیم چې کوم ځای کې په کار راځي دلته زه ومې که صحیح شوه ومې که خو زه دغه پیج چې دی د اول نمبر پیج دی مثال خبره یا اکثر نمبر پیج دی 5 نمبر دی که نه 5 نمبر پیج دی که نه زه دا 5 چې دی کنټرول سی دا 5 چې کوم ځای کې دلته راځم اول پیج ته راځم مثال په تور باندې که نه دې کې زه دلته لیکل کوم کېدای شي زه یو وخت کې ضرورت شي زه بره 5 پیج ته لاړ شم سوري کنټرول الټ وي پیسټ لینک دا ما څه که پیسټ کړه دلته اوس ګوره ښه کوم هلته یې بوتلی 5 نمبر پیج نمبر ته یې بوتلی که نه تللی نو دا څه شی چې خیال مې کړی کله چې کتاب لیکي کله یو بوک لیکي کنټینس ولیکو یو چا ته دغه خپل کتاب په سافټ کاپي کې ورکوئ نه کس چې دی هغه کس ته اسانتیا وي کنټینټ لیکي کنټینټ کې څه لیکلي مثال لیکلی چې موضوع د اپریټنګ سیسټم اپریټنګ سیسټم ډایرکټ لیکي هلته هغه لیکلو ته ورشي څنګه چې ګوګل ته ورځي مطلب دا دی موږ 1000 پیج کتاب ما لیکلی وټ کې که نه صحیح ده که نه
راشي خدا وای دا وای 1000 پیج ما کتاب لیکلی صحیح دی زه غواړم چې دا سټپ بای سټپ دې ته یو کنټینټ لیست جوړ کړم خو دا کنټینټ ټول لینک یې اخلم آفرین. فرنٹ کې ټول نه پیله فرست کې دا ایک آفرین دا عقل ته پکار دالته پکار راځي ما هدا چې دالته پکار کوم ځای پکار راځي چې ایډیا تر نه واخلي پوه شو مطلب باندې ګان سر کې لکه ټول موضوعات آفرین. ټول کار دلته هم پیسټ کوي شي دلته هم پیسټ کوي شي دي ځکه دلته راشي دلته هم پیسټ کوي نوٹ پیډ کې فکر کوم کار کوي کنه کنټرول الټ او دلته نه کی ځکه چې دلته کې کلیک کړه چې دا بلاش دا په ورډ کې کار کوي سیده کنه دنه په انټرنلی کنټینټ کې سره کار کوي سیده کنه ها په دې باندې پوه شئ چې کوم سره پیسټ لینک سیده په دې باندې پوه شو کنه پیسټ پیسټ باندې کنه سم مسله خو نشته ان شاء الله په ټول باندې پوه شوي مخکې زو که بس ته لس دقیقې بعد بس ته تاسو